په ډېر افسوس سره زموږ مسلمانان اویاو اتیاو کالو ته ورسېده، خو اویاو کالو کې د ده ټول مونځ صرف اور صرف د قل والله احد مونځ دی. بس صرف اور صرف په سجده او په رکوع کې سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی دا دوه دعاګانې. په دې کې افسوس په دې هم پکار دی چې دې ته ګناه نشته، ده ته هم دغه دوه دعاګانې یادې دي. ده صرف دا یاده کړې ده چې په مانځه کې قل والله احد ویل دا کافي دي. بس زما محترمو کله چې دا قل والله احد ما ورته بار بار ویو دا په خوله باندې عادت شي، دې نه عادي مونځ وګرځېږي، عادي غیر اختیاري به ستا د خولې نه دا ادا کېږي، نو ژبه به په هغې جاري، ذهن کې به سوچونه یې، مونځ کې به د خشوع نه راځي. که غواړي چې په مونځ کې د خشوع پیدا کړي، خوند پیدا کړي، لذت پیدا کړي، صورتونه بدلوه. یو کرت د قل هو الله احد صورت ویل، بل کرت بل ووایه، بل ووایه، بل ووایه. د احادیث وګورئ د نبي صلی الله علیه وسلم د مونځ متعلق چېرته داسې نه دي شوي چې نبي صلی الله علیه وسلم د یو صورت د سهار په مانځه کې ویلی، د غرمې په مانځه کې، د مازدیګر او د ماښام او د ماخوستن په مانځه کې. موږ مسلمانان ډېره تعظیم راماني او راته زده نه دي. صرف قل هو الله احد 15 وخته مونځ کوو، د 15 وخته مونځونو کې چې څومره رکعتونه دي صرف په قل والله احد باندې بنا دي. دا وجه ده چې زموږ د قرآن سره مینه هم نه پیدا کېږي. زما په قل والله احد مونځ کېږي، زما دماغ خراب دی چې بل صورت یادوم. زه دومره وزګار یم چې زه به کار پرېږدم، قرآن ته به کښېنوم، بل صورت به یادوم. دا وجه ده چې د منځونو نه خوند تللی دی، خشوع پکې نشته. صورتونه که درته یاد وو په مانځه کې صورتونه بدلوه، په یو رکعت کې یو صورت، بل رکعت کې بل صورت. ته وګوره ستا په مونځ کې خشوع راځي که نه راځي؟ په رکوع کې دعاګانې بدلوه، یو پیره رکوع ته لاړې سبحان ربي العظیم دې وویل، په بله پیره اللهم لک رکعت ووایه، په بله پیره ووایه سبوح قدوس رب الملائکة والروح، په بله پیره ووایه سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي. ته وګوره تاله د مونځ رکوع خوند درکوي که نه درکوي؟ ستا په مانځه کې خشوع پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ ته د مونځ د خوند نه خبرېږي که نه خبرېږي؟ خو دعاګانې یادې که که نه؟ قصور دی عوامو ته هم نشته دی. موږ ملیانو ته په اول ورځو کې موږ ته یې راښودلي هم دا دي چې بس د رکوع دغه یو دعا ده، ملا ته هم دغه یو دعا یاده ده، عامي ته هم دغه یو دعا یاده ده. کله راشئ د مازدیګر مونځ له دلته زموږ دا ماشومان پاسېږي، تلاوت کوي، دعاګانې وایي، داسې دعاګانې به ترې واوري چې تا په ژوند کې کله نه یې اورېدلي. موږ یې په خپلو مدرسو کې ماشومانو ته په وخت د ماشومتوب کې دا ښایو چې بچیه د رکوع صرف یو دعا نه ده چې سبحان ربي العظیم، د سجدې صرف یو دعا نه ده چې سبحان ربي الاعلی، بېشماره دعاګانې دي. خپلو بچو ته یادو، د دې دپاره چې غټ شي چې دا منځونه کوي، ده ته دا دعاګانې یادي.